داسې پاسپورت سایز تصویران به موږ په خپل کور کې د موبایل په مدد سره څنګه جوړو. اکثر که تاسو فکر کړی وي وطنوالو موږ په فوټو سټوډیو کې تصویران وباسو، خو کله چې هغه پرنټ شي نو زمونږ خوښ نه. دا داسې یو طریقه ده چې دلته کې تاسو ملټیپل ټایم باندې تصویران جوړولی شئ. کم چې پکې تاسو خوښي هغه ته بیا پرنټ کړئ، چې کوم نه خوښ هغه ته پرېږدئ. ډیره زیاته یو اسانه طریقه ده وطنوالو. کله چې دا تاسو جوړ کړئ، که تاسو بیا چاته په واتس اپ باندې سند کوئ او که تاسو ځان لا په فوټو سټوډیو کې پرنټ کوئ. اکثر زمونږ په کور کې د زنانو د پاره د داسې تصویرانو ضرورت راځي. وطنوالو دا وستاسو په خپل موبایل کې صرف په یو څو سکندو کې تیارولای شئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو د سره لایک شیر کړئ. د نه علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، هغه د سره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک موږ سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. لپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کړئ او بیا به ولیکئ pilpcr.com. په دې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ دلته کې به تاسو ولیکئ پاسپورت چې تاسو ولیکئ بیا به په دې سرچ باندې کلیک کړئ. په دې سرچ کلیک کړئ دا اولنې کوم لاین چې تاسو ته شو کیږي هاو ټو کنورټ اني فوټو انټو پاسپورت سایز فوټو آنلاین. په دې به کلیک کړئ. دا به بیا لاندې سکرول کړئ. دې ځکه چې دا ډاونلوډ اپ لیکل دی، په دې به کلیک کړئ. په دې کې دننه چې کوم اپ ته هغه اپ په تاسو ډاونلوډ کړئ. خو وطنوالو دا تاسو کته شي چې اپ منګه ډاونلوډ کو بیا به په دې باندې کلیک واخلئ. په دې چې کلیک کړئ نو دلته کې تاسو کته شي دا تاسو ته وي دا واخلئ. خدا به تاسو د دې نه کراس کړئ. چې کراس کړئ نو دا اولنې کوم فوټو چې راځي دا تاسو کته شي د ته لاندې په دې دویم نمبر باندې لیکل دی پاسپورت. نو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ دا بس تاسو فوټو اخلي، خو نه موږ فوټو ورته اپلوډ کوو ځکه تاسو به خپل صفا فوټو واخلئ. نو په دې فوټو نشان به کلیک کړئ. د دې ځینه به تاسو یو فوټو اپلوډ کړئ. نو د دې هلک دا فوټو دی زما سره دا ورته زور اډ کم. نو دا اوس ډیټیکټینګ پاس. نو دا فوټو چې دی دا خړ دی ورګه دوی وس سکین کړئ. یوز دیس باندې به کلیک کو. نو دا وګورئ وطنوالو چې فوټو یې څومره ښکلی دا فوټو زموږ سره خړ دی. په دې باندې اوس ما مخکې ویډیو وکړه نو زه پې تاسو ته صرف ټرای کوم. تاسو فوټو خو به صفا وي که نه. نو د دې لاندې ځینه ورته تاسو بیا بیکګراونډ هم دا وایټ شو، دا بیا بل یو کلر شو، دا دی بل شو، ټیک شو، دا دی شین شو، صحیح ده. ریډ پکې هم شته چې تاسو نه څوک بیا د ویزې دپاره د هر ډاکومنټ دپاره فوټو غواړي نو تاسو به پکې هغه سلیکټ کړئ. زه به پکې وایټ بیکګراونډ والا سلیکټ کم. ټیک شو. او بیا د دې بره تاسو ته سیف لیکلی دی، د دې نه به تاسو سیف کوئ. چې کله دا تاسو ډاونلوډ کوئ نو دا تاسو ته واچ ایډ نو دوی به په موږ باندې دا ایډ ګوري نو د هغې نه پس به دا فوټو ډاونلوډ کېږي. نو که زه دا ډاونلوډ کوم نو دا به ایډ پلی کېږي. نو زه نه غواړم چې زما په ویډیو باندې کافي رایټ راشي. دغه ایډ به تاسو وګورئ، تاسو سره به فوټو ډاونلوډ شي. ډېره مننه. که بیا هم صحیح په کمنټ کې تپوس کولی شئ. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.